نوم مې حسیب الله دی او مکتب ته ځم اوم ټولګي کې یم او کاروبار سره مخ یم. سړي راځم او مدني خرڅومه تر غرمې پورې، بل د غرمې نه مکتب ته ځم. د سړي وخت ته راځم ګرمي اوسېږي، خو پلار مې وفات شوی دی، کور کې کارګر څوک نشته. زه راځم چې خپل ځان د خاطره پیسې ځان ته پیدا کړم، دغه مرګ حصار تر غرمې پورې کار کوم. د اوبه د دوکانونو اخلم، بسته په 80 روپۍ او خرڅوم یې په هغه 1.5 سل. د ورځې یو 15 روپۍ راته 80 روپۍ راته پاتې کېږي، د هماغه کور خرڅ بس اختر کې ځان د شیان په کار کېږي. سړی کېږم خو ځان بجره ته باید سړی ونه چې کور کې هېڅ شی ونه وي. مکتب کې یو پښتو مضمون دی، یو دري او کیمیا بیولوژي. چې مکتب خلاص کې د خیر سره ډاکټر کېږم که آینده. زه د کور مشر زوی یم او په ما باندې ډېر مسؤلیتونه دي، زه باید کار وکړم. ورونو ته مې دا ارمان ده چې هغوی په درسونو چې د ما نه واړه دي او څو دانې هغوی په درسونو کړم، خپله مې ځان ته بېکار به مې کوم او مور ته مې چې ارمان ده چې پیسې ښه ډېرې را پیدا شي، راشه په خیر سره لاړه شي. امید مې دا ده چې هم کار وکړم، هم درس وایم، زحمت وباسم چې خپل وطن ودان کړو، ځکه یوازینۍ لاره تعلیم ده چې موږ وطن ته خدمت کولی شو.